کابل ښار کې د یو کلتوري بنسټ له لوري درې ورځنی انځوریز نندارتون جوړ شو. د پیغمبر اعظم په نوم کلتوري بنسټ له لوري دغه نندارتون د فلسطین د مسلمانانو د ملاتړ او همدارنګه د مسلمانانو د یووالي لپاره د پیغام رسولو په موخه جوړ شوی و. په یاد نندارتون کې د فلسطین د ویجاړو ځایونو او بمبارد شوو کورونو انځورونه نندارې ته وړاندې شول. هدف از برگزاری نمایشگاه افزایش و تقویت همدلی و همدیگرپذیری در جامعه و به ویژه یادبود از قیام امام حسین علیه السلام و همچنان همدردی با مردم فلسطین که هر کدام از انسان‌ها به ویژه مسلمان‌های افغانستان تکالیفی بر عهده دارند. د یاد نندارتون د پای په مراسمو کې یو شمېر دیني عالمانو ګډون کړی و او د اسلامي هیوادونو یې وغوښتل چې په عملي توګه د فلسطین د مسلمانانو ملاتړ وکړي او هلته د رامنځته شوي ناورین په مخنیوي کې خپل مسئولیت ادا کړي. باید همه مسلمان‌ها ما احساس مسئولیت کنیم. کشورهای اسلامی اگر 1/10 امکانات خود را برای آزادی مردم فلسطین به کار ببرد مشکل حل خواهد شد. این کار دولت هاست، حکومت ها هست. شما که در غزه نیستید که ببینید چه جنایت هایی صورت میگیره. شما این جنایت ها را از طریق رسانه ها و از طریق نقاشی ها و از طریق گالری هایی که در شرایط امروز بخشی از اون واقعیت ها را بر ما منتقل میکنه و خرافات نیست، اونا رو میتونیم ببینیم و از اون طریق میتونیم هم بر خود ما میتونیم یک سری اقدامات و برنامه‌هایی را در راستای اتحاد و همدلی و اتفاق و همکاری ما از این فرصت باید استفاده بکنیم. د یادو مراسمو ویناوال وویل چې د مسلمانانو ترمنځ باید یووالي ته کار وشي او په ټولنه کې د شته ناخوالو په له منځه وړلو کې هر څوک خپل مسئولیت په ښه توګه ترسره کړي. اینمی پروگرام امروزی در فلسطین که روان است در زیر پرده از کل یهود و نصارا قرار دارند او با مسلمانان یک حضور خود نشان میدن که در مقابل اسلام متحد هستند، متفق هستند. اسلام و قبله اول اسلام را توهین میکند، اذیت میکند. لہذا به تمام عالم با مسلمانان از هر مکتب فکر قرار دارند و هو لازم هستند که در مابین خود چنانچه که یهود و نصارا در مقابل اسلام متحد و متفق هستند، اسلام را بد میبینند، تقبیح میکنند، مسلمانان را اذیت میتن. همچنان مسلمانان باید در هر کنار جهان که هستند در مابین خود متحد متفق باشند. د یادونې وړ ده چې د فلسطین د مسلمانانو په ملاتړ دغه نندارتون د 3 ورځو لپاره د کابل ښار د 6مې ناحیې اړوند سیمه کې د پیغمبر اعظم د کلتوري بنسټ له لوري جوړ شوی و چې یو شمېر نجونو او هلکانو د فلسطین د روانو جګړو ناخوالې په انځورونو کې رسم کړې وې او خپله غم شریکي په دې توګه څرګنده کړې وه.